یو واقعه راځي د حدیثو کتابونه یې نقل کوي قرآن کې هم د دې تفصیل سته پیغمبر علیه السلام چې د مکې له قریشو سره د حدیبیې د صلح تړون وکړي یعنی په شپږم کال د هجرت په حدیبیه کې حدیبیه د یو ځای نوم دی کې نبی علیه السلام هم راغی د مشرکینو نمایندگان هم راغی بیا یې دلته د صلح تړون وکړي چې 10 کاله به د دوی په مابین کې جنگ بند دی کې ختم سره ولیکئ شرائط د دې صلح هم ولیکل پر دې تعهد وسو چې 10 کاله به جنگ بند خو د دې 10 کالو څخه 2 کاله چې تیر سو دغه تړون د صلح دا د کافرانو لخوا مات کافرانو یو خیانت وکړي د دې تړون په خلاف دا صلح یې ماته نو نبی علیه السلام ته خبر راغی چې دوی خو دغه خیانت کړی دا صلح یې ماته کړی نبی علیه السلام اراده وکړه چې له دوی سره جنګ وکړي خدا یې داسې اراده وه چې کوشش یې کاوه چې دوی د نبی علیه السلام په عزم خبر نشي تر څو دا د نبی علیه السلام عزم و اراده دا پټ وساتل سي او دوی خبر نشي نبی علیه السلام کوشش دا کاوه ټول امکانات د دې خبرې پر کار واچول چې دا خبر قریشو ته نه ورسېږي په دې مابین کې یو پیښه دا وسوه یو صحابي د نیک سړی د پیغمبر علیه السلام له نږدې شاګردانو په بدر کې شرکت کړی ده د بدر په جنگ کې بدر په غزا کې شرکت کړی بدري صحابي ده هغه صحابه چې په بدر کې شرکت کړی وي تر 300 څخه زیات کسان دي دا یو خاص خصوصیت لري او خاص فضیلت لري په هغو صحابهو کې دغه حاتب بن ابي بلتعه هم په دغه وخت کې د حاتب یو کار وکړي چې نبی علیه السلام دا اراده کړې وه نو دې سړي دا کار وکړي یو خط یې ولیکئ د نبی علیه السلام دغه اراده یې کې ولیکله چې نبی علیه السلام دا اراده لري چې پر تاسې باندې علمه وکړي قریشو چې دا خط ولیکئ دا خط یو چاته ورکړي دا خو یو جاسوسي وه جاسوسي مطلق د مسلمانانو په رابطه لوی جرم ده لوی ګناه ده بیا د پیغمبر علیه السلام په رابطه بیا په داسې انداز چې هغه کوشش کاوه چې دا خبر پټ وساتل سي سره له هغه د صحابي د خط په وسیله دا کار کاوه چې قریش په دې اراده خبرول نو دا خو لوی جرم ده خو به هر حال الله خپل پیغمبر ته وحی وکړه په دې خط باندې خبر کړه پیغمبر علیه السلام څوک ولېږله چاته چې خط ته ورکړی و خط یې بېرته راوړ دا منصوبه ناکامه شوه بیا یې حاتب بن ابي بلتعه ته وویل چې دا خط خو تا لیکلی ده دا کار دې ولې کړی ته خو زما په عزم و په اراده خبر وي چې ما دا کار پټ ساتئ او تا دا خبره کافرانو ته ښکاره کړې ده دا ولې نو هغه چونکې صحابي وو صحابه نیکان خلک دي بزرګان دي ولیان دي بیا خاص تبر په صحابهو کې بدریین خو ډېر د لوړې درجې خلک دي نو هغه ورته ویل چې د الله پیغمبره دا کار مې کړی ده رښتیا مې کړی ده او کړی مې په یو وجه باندې دا نو که ته هغه زما عذر بولې خوا د عذر ده
که هغه عذر نه کېږي نو بیا چې کومه جزا ته مناسب بولې هغه ما ته راکړه. په دې وجه مې کړی ده چې ما هجرت را کړی ده، زه مهاجر یم، دلته مدینې منورې ته راغلی، کور و کوشنیان و اولاد و مال و دنیا دا مې اوس هم په مکه کې پاته دي د کافرانو په لاس کې. او ستا سره چې نور ملګري راغلي دي صحابه، هغه په مدینه مکه مکرمه کې قریبان لري، عزیزان لري، د دوی د مالو د اولادو د قریبانو تحفظ و ساتنه هغه څوک کوي. خو چونکې ما په مکه کې هېڅوک نه درلودو، زه یوازې وم، له بله ځایه کډه راغلی وم دلته پروت، نو ما کوشش کاوه چې د دغه خط په وسیله زما یو احسان پر دې قریشو راسي، دا زما کوشنیان و کور و مال و اولاد دا نه وځوروي. دا کار مې وکړی د دې دپاره. نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې عذر دې قبول دی، صحیح ده دې کې ته معذور وي، عذر دې قبول دی. خو چونکې هر وخت کې د جذبې والا خلک وي، حضرت عمر رضی الله عنه نبي علیه السلام ته وویل چې د الله پیغمبره دا سړی منافق ده، له مؤمنانو سره خیانت کړی ده، ستا سره خیانت کړی ده، مجاهدینو سره خیانت کړی ده، نو پکار دا ده چې د دې خیانت په بدل کې دا سړی قتل کو مړي. نبی علیه السلام په جواب کې دا خبر ورته وکړ چې ای عمره ته خبر یې چې دا بدري صحابي ده، په بدر کې شرکت کړی ده، او ته په دې نه پوهېږې چې بدر داسې یو خدمت و چې مؤمنانو مجاهدینو د الله د دین دپاره وکوي. کېدلی شي چې الله هلته دا فیصله کړې وي چې په راتلونکي کې هره ګناه دغه بدریین کوي، الله بې ورته معافوي. نو دا خو یو غلطي د حاطب کړې ده، او دا بدري صحابي کېدلی شي د الله فیصله داسې وي چې د بدر په وجه یې دا معاف کړي وي له مخه، نو چې الله د ده دا جرم معاف کړی ده بیا خو موږ جزا نشو کولی. له دې واقعې څخه دا خبره معلومیږي چې کله کله یو مؤمن انسان د خپل ایمان په تقاضا په خپل وخت کې داسې یو نیک عمل وکړي چې هغه الله ته دونه محبوب سي، دونه ورته خوښ سي چې الله دا فیصله وکړي چې زه به په آینده کې په راتلونکي کې ستا هره غلطي معافوم. لکه د حاطب بن ابي بلتعه په رابطه چې فیصله سوې. خو دا خبره پوشیده د سړي ته معلومیږي نه چې آیا زما په زندګي کې به داسې کار سوی وي چې بیا هغه الله ته خوښ سوی، الله د هغه په وجه راتلونکي ګناهونه هم راته معاف کړي، که به نه وي سوی. دا نو یو پټ امر د سړي ته نه معلومیږي.